اول د بیوټرمز د ادارې زه به تقریر پښتو باندې وکړم د دوی ټول سټاف او دارنګه د آی سی آر ایم ایس ډایرکټر صاحب او نور کوم سټاف چې دي د دې ټولو کور ودانۍ وایو او خاص کر د یونیسیار کور ودانۍ وایو ځکه چې یونیسیار نه وي موږ تاسې به دلته نه یو ولې ځکه چې سپورټر مو دی او راوړو د حکومت پاکستان هم کور ودانۍ وایو چې موږ افغان کډوالو ته د کډوالۍ په شرایط او په داسې ماحول کې موږ ته دا د ایجوکیشن او زموږ دپاره دومره زمینه سازي کړې ده. خوشحاله سو دا زما اول ځل نه دی یو ځل مخکې هم زموږ د سکول کوم سټوډنټ چې وو هغه راغلي وو دلته ستاسې دا پروګرام کې برخه اخیستې وه. دلته سالار صاحب هم خبرې وکړلې او ډایرکټر صاحب هم خبرې وکړلې. یقیني هم بیوټرمز یونیورسټي ده که هغه آی سی آر ایم ایس دی او یقیني زموږ افغان کډوالو ته کار کړی دی دا د ستاینې ځای دی خو زموږ ځینې مشکلات هم دي. زما غټه غوښتنه هم دا وه زه د یوه سکول خبره نه کوم نه د یوه کیم خبره کوم بلکې چې بلوچستان ایالت کې زموږ 10 څارویز دي او نور چې کوم په دغه کې ښار کې د کوټې په ښار کې زموږ کوم های سکولان دي یا پرایمري دي د دې ټولو سکولانو یو خبره ده ریکویسټ دی چې ډایرکټر صاحب پر دې اړوند باندې د یونیسیار سره شریک وکړي. یو خو دا نن موږ تاسو ته معلوم د افغان کډوالو نیول او د هغه اړول شروع دي. دا زموږ ټول پروګرام یې یو قسم متزرزره کوي هغه په مشکلاتو کې واچوي چاته په ځینو سکولانو کې او په ځینو تعلیمي ادارو کې د ګورنمنټ لخوا څه نوټیفیکیشن ورته جاري شوی چې دا سټوډنټ باید نور سکول ته رانسي ځکه دوی یا د هغه د اسناد نه لري یا ای سی سی کارډ هولډرز دي دا باید وایستل سي. او کوم چې د پیوار کارت خبره چې دا اوس موږ ناست یو د جون تر 10 نیټې پورې موږ ته وخت راکول سوی دی بیا وروسته طلال چودري صاحب د ډیډلاین خبره کړې ده چې بیا به تاسې هم وځئ. نو دا یو قسم زموږ ایجوکیشن چې دی هغه په مشکلاتو کې اچولی دی. دلته دوې غوښتنې زموږ دا دي چې باید یونیسیار خاص کر اقوام متحده او حکومت پاکستان زموږ د افغان کډوالو خاص کر د ایجوکیشن په اړوند باندې څه نظرثاني وکړي او دا زموږ د افغان کډوال چې کوم دا وخت په پاکستاني یونیورسټیانو کې دي یا سکولانو کې دي د انساني همدردي او اسلامي همدردي په خاطر باندې باید د دوی تعلیم متزرزره نه سي. د دوی تعلیم باید زده کوونکي په مشکل کې اخته نه سي. خو یوه خبره دا ده که فرضاً زموږ د افغان کډوال د پیوار کارت درلودونکي کډوال دي 30 جون څخه وروسته د دوی څه ټیم ورکول کېږي یا نه ورکول کېږي هغه د ګورنمنټ خبره ده. خو در کوم نیټې پورې چې موږ یو د آی سی آر ایم ایس څخه د ادارې څخه خاص کر سر ستاسو څخه دا زموږ ریکویسټ دی. ما مخکې هم وویل بیا هم وایم چې زه د یو کیمپ او د یو سکول په حواله خبره نه کوم په بلوچستان کې څومره افغان کډوال دي د هغو ټول په خاطر باندې زه ریکویسټ درته کوم چې دا کوم کورس تاسې ورکوئ دغه کورس کې چې دا 50 یا 70 سټوډنټ دی اخلي دا په نسبت د بلوچستان ډېر کم دی. یوازې د سرانانو اروي که یو زه د سمپل په توګه وړاندې کړم موږ هر کال د باروي څخه تقریبا 100 سټوډنټ فارغېږي. دارنګه سرخاب راواخله لورلایي راواخله مالګبي راواخله دارنګه کوم بلوچي علاقه کې چې زموږ کیمپونه دي چاغې دي او محمد خیل دي او دا پوستي ولیجې کالیز دي. نو دا تعداد یې زرګونو ته رسېږي. یعنې د هغه زرګونو څخه صرف 70 سټوډنټ راخیستل او 900 چې فرضاً 1000 سټوډنټ فارغ شوي هر کال د هغه څخه صرف 70 سټوډنټ راخیستل او 910 پاتېدل. هغه 910 مستقل به څه وي؟ بېرته هغه روان دی په پټۍ کې خښتوي په اوجوش کې کار کوي کولي کې کار کوي د کراچۍ پر ښار کې پر ډیرانو باندې کاغذونه ټولوي. نو د ایجوکیشن ریزلټ چې موږ کوم ټارګېټ یا تاسې کوم ټارګېټ یا یونیسیار کوم ټارګېټ ورته
هغه یې پوره نه کړي. پکار دا ده چې دغه کوم کورسونه چې تاسې ورکوئ یو په دې ټیم ډېر کم دی. په 45 ورځو کې یا په 45 ورځو کې یو کورس ورکول او د دوی هغه ځای ته رسول چې دوی ایډمیشن وکړي یا فرزندۍ په یونیورسټي کې داخله واخلي، دا په 45 ورځې نه کېږي. زموږ د اول سوال تقریر په پښتو کوم، ولې زه ستاسو سره خبرې په اردو نه کوم، حالانکې ته په پښتو نه پوهېږم، دا اوس تا ما په اردو کې وکړه. یعنې که فرضاً ته په انګلیش کې، زه د یو سکول پرنسپل یم، زما پکار دا ده چې دغه زموږ د افغان ریفیوجیز ګټه ایشو چې دغه د لینګویج د دې لپاره په هر ارویز کې باید دوی ته د انګلیش لپاره اکاډمي جوړه شي. دا چې دلته 45 سټوډنټ ته د کوم کورس چې تاسې ورکوئ، پکار دا ده چې دوی ته په هر کیمپ کې د سټوډنټ په تناسب په بریټن کې دوی ته د انګلیش لپاره خاص کر د ICRMS اداره د دې لپاره کار وکړي چې زموږ د افغان کډوالو تاسې اوس خپله دلته سالار صاحب دا ذکر کړله چې افغان ریفیوجیز کوم مارکس چې اخیستی دي په هغه کې افغان ریفیوجیز ډېر تکړه دي، یعنې مقصد مارک په نسبت د لوکل کمیونټي سټوډنټ ډېر اخیستی دي. افغانان تعلیم غواړي، خو که د تعلیم زمینه ورته مساعده شي او تعلیم ته دوی هغه امکانات ورته برابر شي، نو چې تاسې خپله په دې ګواه یاست چې افغان بچیان یا افغان بچیانې تعلیم کې دومره مارکس زیات اخلي، نو پکار دا ده دا زموږ ستاسې څخه ریکویسټ کوي، پښتو کې موږ غوښتنه ورته وایو چې تاسې زموږ د افغان کډوالو دغه دوې غوښتنې کوم چې په تاسې پورې اړه لري په ICRMS پسې، چې یو د ټایم باید دوی ته ډېر ورکړل شي، بل دا د سټوډنټ کوم اندازه چې ده هغه باید 50% شي. اوس نو 50% چې شي بیا 50% بل وخت کې به موږ خواست درته وکړو چې داسې 80% که یا 80% که 100% موږ هم نه غواړو. ستاسې امکاناتو ته ګورو چې UNHCR تاسې ته بجټ لږ درکړي یا ډېر درکړي یا ګورنمنټ ستاسې سره تعاون کوي یا نه کوي، خو د 1000 سټوډنټ څخه صرف 80 سټوډنټ اخیستل دا هر کال چې زر فارغېږي دا به څه کېږي. او بله خبره دا ده اوس فعلا دا یو قسم د ځوانانو تعلیم یافتو کسانو یا د کورنۍ د والدینو چې هغه دومره غریبان دي په کیمپو کې اوسېږي یا په ښار کې اوسېږي، نو هغه وایي چې زما بچی تعلیم وکړي د باندې پرې اوسېږي مستقبل هغه ته دا ایجوکیشن لپاره کوم لاره دوی ته نشته، دوی ته اسانتیا نشته، نو بیا تعلیم څه کوي ولې خپل روزګار نه کوي، ولې د ماښام یوه بله ډوډۍ نه پیدا کوي. نو پکار دا ده سر ستاسې څخه موږ په اسلامي او انساني همدردۍ باندې دا ریکویسټ کوو چې زموږ دغه غوښتنه تاسې د UNHCR سره او ستاسې خپله اداره چې ده پر دې باندې تاسې د سره یو داسې میکانیزم جوړ کړي چې زموږ د افغان سټوډنټ چې کوم د باروي دي د هغه فیصدي ولړه شي، هغه فیصدي ولړه شي. کله چې اوس دا زموږ بدبختي هم د جګړې د 40 کاله د افغانانو یا د مهاجرت چې اوس موږ دلته راشو هغه د ناپوهۍ د وجې، نو پکار دا ده دا مو ستاسې غوښتنه ده چې زموږ په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو د بچیانو د تعلیم لپاره د یو ښه تعلیم یافته ټولنې یا زموږ د افغان کډوالو منافعاتو لپاره ته زموږ سره همدردي وکړئ چې زموږ دغه بچیان ستاسې د دغه کوم پروګرامونه چې دي د دوی څخه ګټه واخلي. او یو خبره بله دا درته کوم چې کوم ته د سکیل خبره وکړله یا کوم دا نورو بخشو کې ستاسې کار کوئ دا په کیمپو کې هم دغسې بچیان شته، خو صرف مین مسله دا ده چې هغه د لینګویج ده. نور وخت نه نیسم، مننه.